السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به زه تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې مو خپل غږ په نور غږو باندې بدل کړئ. خو دوستانو اوس مثال کې چیرې تاسو چاته په واتساپ کې وایس میسج ولېږئ یا په میسنجر کې وایس میسج ولېږئ، نو اوس تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل غږ مو په نور غږو کې بدلولی شئ. نو بیا چې هر څوک ستاسو میسج وګوري هغه به حیرانه سي او تاسو به نه پېژنئ چې دغه اوس چا موږ ته میسج رالیږلی ده. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده سوپر وایس چینجر. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اوله وارې دغه اپلیکیشن خلاصوئ نو دغه لیک ټایم اخلي. نو کله چې بیا دغه خلاص شي نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره په دې کې څلور اپشنان دي. اول اپشن ده په دې کې ریکارډ اډیو. د دغه ریکارډ اډیو په ذریعه سره تاسو نوې خبرې ریکارډولی شئ، نو بیا د هغه غږ وربدلولی شئ. دویم اپشن ده په دې کې اوپن اډیو. د دغه اوپن اډیو په ذریعه سره که چیرې تاسو مخته کومې خبرې ریکارډ کړې وي یا مخته له تاسو سره کوم بل میوزیک وي د هغه غږ هم تاسو وربدلولی شئ د دغه دویم اپشن په ذریعه سره. دریم یو ده په دې کې وایس میسج. دلته هم تاسو نوې خبرې کولی شئ او بیا د هغو خبرو غږ وربدلولی شئ. او څلورم اپشن ده په دې کې سیوډ اډیوز. دلته ستاسو کومې خبرې سیو کړئ هغه بیا دلته راځي. نو راځو اوس ګوره په دې کې اول اپشن د ریکارډ اډیو. دلته اوس موږ نوې خبرې ورته کوو او بیا هغه خبرې په نور غږو کې بدلوو. نو سمپل ګوره کله چې تاسو په اوپن اډیو باندې کلیک وکړئ اول اپشن له موږ سره د مایک راځي. نو اوس په دغه مایک باندې بیا تاسو کلیک وکړئ او د هرو خبرو کوم غږ وربدلوئ هغه خبرې به تاسو ورته وکړئ. نو زه راځم دلته زه اوس خبرې ورته کومه. دوستانو د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ګوره دوستانو تاسو کتلی شئ دې ته ما 8 سکنډه خبرې وکړلې. نو دغه رقم ګوره لاندې له موږ سره اوس مختلف سونډونه رالو، مختلف غږونه رالو. په دغو ټولو سونډو کې اوس موږ خپل وایس میسج بدلولی شو. نو په دې کې اول د نورمال ګوره زه دا پلی کومه. نو ګوره په نورمال کې دا په خپل اوریجنل غږ کې وي، په اوریجنل سونډ کې وي. زه راځم سونډ ورکوم دا بل یو باندې کلیک کوم ټرانسفارمرز په دې باندې ما ګوره تاسو وکتل چې سونډ بدل شو. دغه رقم زه دا بل سونډ په درومه. دغه رقم دا بل غږ په دروم. دوستانو د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ ګوره اوس راځم ګوره دا اولډ مین په دغه اولډ مین باندې کلیک کومه. په دې باندې ما کلیک وکړم. دغه رقم ګوره دلته فیمیل د ښځې غږ هم شته. دغه رقم سټوډیو. نو دغه رقم اوس ګوره په هر سونډ کې چې مې خوښ و، یعنې خپل غږ هم په هر سونډ کې بدلوئ. دلته به خالي په هغه باندې ګوره ټیک مارک ولګوئ، کلیک به په وکړئ. په دا کونج کې ګوره صحیح نشان ده، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا په دغه اګري بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اګري بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم ګوره دلته نوم کوم وربدلوئ، نوم یې وربدلولی شئ. نو سمپل په دغه سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ ګوره سیوډ سکسسفولي هغه وایس میسج چې د هغه له موږ سره سیو سو. نو اوس به دغه تاسو چاته په میسنجر یا په واتساپ کې څنګه ورلګئ. ګوره دلته شیر بټن رالی، په دغه شیر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو په واتساپ کې، په میسنجر کې، په هر سوشل سایټس تاسو لګئ هغه باندې تاسو لګولی شئ. اوس مثال دا زه دلته احمد خان ته ورلېږم. سمپل د هغه نمبر سلیکټ کړئ، د هغه نوم سلیکټ کړئ او په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ. نو دغه وایس میسج به هغه ته ورسېږي، سینډ به شي. نو بیرته شاته راځو ګوره بیرته کوم هغه وایس میسج راوستی ما درته ویل. کله چې تاسو وایس میسجان سیو کړئ هغه بیا دلته راځي. په سیوډ اډیو چې کله هم تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو ته هغه ټول وایس میسجان راواړوي د کومو چې تاسو غږ وربدل کړی و. دغه رقم په اوپن اډیو چې تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو ته مخته ریکارډ شوي اډیوګانې راوړوي یا ګانې کوم غږ وربدلوئ، د ګانو هم غږ وربدلولی شئ. خالي کلیک به کوئ غږ وربدلولی شئ. نو هغه هم بیا تاسو یو چاته په میسنجر او په واتساپ کې ورلګولی شئ. نو د دغه اپلیکیشن په سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل غږ مو په نور غږو کې بدلولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.